مدرتوان دلبر جان یوری یوری آقا کی جلو جان یوری یوری آقا کی جلو جان یوری یوری مدرتوان چپ کن څه شوی د شریفون وم څه وایې دا دې درځم خو پس مور ته ورځو ته چای راوړه هله چای و هله شاوشه څه کش پشي جوړ کړي خو یو غړپ چای راوړه ماما السلام علیکم وعلیکم سلام نه دی کار درکسته نه دی چای درکسته نه دی اوبه درکسته مور چیرته مور بابا دواړه د شیرین خاله کره ولاړه او ته د چای نارې وایې ما سهار نه درته ویل چای غوړي دواړه خلاص سوي دي ښه وایې والله ته اوس اوبه پکې کښېږده زه به ولاړ شم دوکانونو ته وچ چای به راوړم خدایه چې باسو دی وچ چای راوړم السلام علیکم اجان وعلیکم السلام اول څه دی بخیر خیر و ولدونو وزړه دی هغه چای و دغه نه راوړی ما شو څه زوج څه ولاړم د شو څه راوړم موږ تاسو کار خو تقریبا خلاص و جان الله مهرباني څنګه و یو هغه د شا دیوال پاتې دی یو هغه د لمر خاته د خوا دیوال پاتې دی هغه سیمنټ چې مو پرې اړول به دا دوې ورځې کې انشاءالله خلاصېږي ښه معنې هغه وایي دا د پلاستر دی کار نه نیسي هغه د پلاستر کار دی ښه پیسې دي پکښې هغه څه ورکړي وختي نه ورکړي زموږ تاسو کار تازه شو کړو به شوي د چا ټلیفون چې باندې کوي دا جانو د یار غړې ټلیفون نه کوي ولا وسنو نفس راوستله زور زم د جانو سره د حساب خلاصوم د چی حساب سره خلاصه د چی حساب هغه خلاص وکړه دوی ورځې کار پاتې دی چې دا کار خلاص ته خیر هر چې پیسې دي دغه سره واخلې برقرار ورسې سم کار ورسره ټیم خپل حساب سره خلاص چې پیسې موږ د فنانس کولای ته ځان نه خبر ورته لیونه ولاړ السلام عليكم وعليكم السلام جوړ په خیر چیرې ورته بنده وجره باندې خان دي یار دا ډېر ټلیفونانو په حساب کړی دی دلته کښېنه دلته کښېنه هذا ځان دلته کښېنه دلته کښېنه څنګه په خیر روغ جوړې شپه ورځ په خیر ده دا ډېر ټلیفونان دي لیونه کدا به نه وایي چې د چا بلاس باندې نو خو ما به د واره خو دم غړې د کوچنیانو رواني پاپړ راکړه صابون راکړه شمپو راکړه فلانه شی راکړه نو خامخا نو د کوچنیان نو زم خو نه څومره بدوالی تا سره حساب کړی دی ما سوره چې څو مو پسې لکوه په دې روزانه او په دې کلنګ او په دې بلچه او په دې کیسو سر ولاکه سر ورولې ما ستا دپاره یو بل کار پیدا کړی دی بل کار څنګه بل کار که غواړې چې د غریبۍ ځان خلاص کړې غواړې چې د پورو څخه ځان خلاص کړې غواړې چې کار سم کړې راځه چې سر دې خلاص کړم
اوس نو د کور او د موټر د دواړو برعکس ده دغه دی خوښ دي ډېر ښه کور دې ودان بیخي نه مې دی او هغه هم ستا دپاره نه مال د کور دپاره بس نه کور دې ودان څنګه دغه مې زوی دی چا څه ویم د خیر ښه هلته دې نه چې جاسته وي درس دپاره څه خیر ته ونې څه شریفه زه دروازه خلاص کړم لاړ کور دې کور دې ودان ژوند دې غواړو زه مکه ماته اجازه راکړې ډېر ضروري کار لرم او وای وروره که دنیا کارونه خو نه خلاصېږي ته راځه وړې به کښېنو زما دلته پرچون دکان دی د چا سره مې سودا کړې ده په اوس اخري ناسته مو ده که اجازه راکړې زه ورسره سودا به سره وکړم د چیش پرچون څنګه پرچون موږ په شو ولا خبر ده څنګه پټ کارونه کوي ولا دا دکان مې مشر ورته ورخصي و نیسو کولای اوس مې د ورسره سودا کړې ده په 4.5 لکه دی یا 4 لکه 5000 سره دا جنجال دی بس دغه سودا ورسره کوم او وای ته پرېږده ستا دا ور سودا ورسره ماته که صدق پې کاره دی زما ورور نه دی ښه دا خو بیخي ښه خبره ده چې بل تر کوم خو تا ته بیا درکړم بس وزره خیر خدای دې خیر پکښې واچوي خو درځه ښه داسې خبره درځه در باندې ووینم درځه موټروان ته چې موټر خدای درکړي موټروان هم خدای درکړي درځه کاش که موټر یې درکاش که شریفه زوی مې پلار زوی دوکانه خوړلی السلام علیکم حاجي صاحب محترم. وعلیکم السلام الله جانا څنګه یې تا چیرې بس تاسو خواته روان یم حاجي صاحب. تاسو کور یاست؟ و کور یم انشاءالله ما ځان ورسوم بس زه د سیدر ځم حاجي صاحب دا کارم خلاص و زه یې وارې کور ته ځم کالي هلې شوم بس در روان یم. دا شان خپله پرې واچوئ دی ماته ګورو موسم د باران سول ګلان تر تازه نلګسو پلاګسو جعفریان تر تازه علیکم السلام علیکم جوړ پخیر ها نن مې وپېژندلې او پخیر څاله والې په کورنۍ کې خیرات یې بچیان مؤمنان لوی کم خدمت د چی ژبه یا یادونې فرق یې نه دی تقریبا هغه د پخوا قیامت یې وبوله 102 ته به فرق نه ورکوو 102 دونې قیامت نه دی نه به دې فکر کوه و صحیح سلام علیکم بیا به په کرار سره ووینو مخکې رسي شفیق زوی څه ویل اغا جان هغه شریف وایي 2000 افغانۍ راکړه شریف وایي 2000 افغانۍ راکړه ورسم ته په خپل راز زما نور هم پکار دی هله شاباش سمه ده اغا جان شریف اغا جان وایي ته خپل راز زما نور هم پکار دی ته ورته دروازې ته مور دې خو نه یې راغلې ته ودرېږه شفیقه زه په خپله ورسم ناست بل څوک اغا جان یو مېلمه راغلی دی تا غواړي لا ته مه راځه زه سړی ته درځم شکر خیر ګرمي ده یاره هېڅ هم درسره جوړه نه ده بس که غوړپ خالي اوبه یې سمه شفیقه ورساله کې یې اوبه راوړه سلام الله جانا بخیر رسېدلی السلام علیکم سلامت بخیر چاله والې کراري ده نور ښه سره خیرات دي رضا اغا جان جفرکشن څنګه کراري ده کورنۍ کې خیرات دی چې صاحب شو شکر دی تاسو په شای سره ټول جوړ یې شکر خیر خیرات دي نو کارونه یې د خیر سره در کماله ورسول وایي چې صاحب ټول کارونه په خیر دي کارونه هم ټول خلاص شوي دي دا پاسپورت دی او دا د طیارې ټکټ مې وربکې هغه کار مې ورخلاص یا سلام الله جان څه د کار سړی خو کله کارونه چې خلاص کړي ډېر توپان سړی ډېر بیدار سړی دا یار کله کامیابه ده نن شلم تاریخ دی پر 25م تاریخ د طیارې پرواز دی اغا جان چې شاید 15 ورځې بعد سي یا چای ماته ماله شو ګرمي ده شاید په 25م تاریخ د خیر پرواز
زه ډېر ښه ډېر ښه خدای دې خیر ډېر ښه. نو دا د چې به زه د خیره کار خو انتظام شو اوس په وګورو چې څنګه توره کوي د خیر سره شاه جي صاحب ما ته اجازه راکړه شی نه وروره څه دې وکړه چې اجازه راکړه غرمه ته ډوډۍ به وخورې ماپښین به ښه په خونې کې ولاړ شې بس خیر سیاجي صاحب تاسو پوهېږئ چې کارونه ډېر دي او وخت لږ دی نو په دا خاطر سلام الله جانه د حساب سره کړی وای دا مثلا چې کړی څه په دې په جیبه لاس نه وای حاجي صاحب هغه سم په دونې لږ پیسو ما او تا نه سره خلاصېدی یا مو څه به جیب خرڅ په څه درکم یا حاجي صاحب بیا د خیر سره زه ټلیفون درته راکوم و بیا زه ټلیفون درته راکوم که په کار یې سلام الله سلام الله جانه تک خلاص خیر زه به سره ورځم یا بس هغه د شریف جان را سره ځي بس جانه دا چې فکر سم کړه زه مشکل سره وځم سبا به خیر سره ووینم ان شاء الله الرحمن ان شاء الله شلاه ما ته څه شنو په مخه دې ښه شریف جانه د خدای په امان ښه سفر درته غواړو الله دې مرسته په مخه ګرځو را ګرځو په پوس ولې د دنیا ژوند دی زه تا هند ته د مسکرو لپاره ناست وم بیا په بیړۍ پر وکه 1 لک افغانۍ وای نورې غواړو ناکي دې راوستې ناځوانه زوه سر پلان مې درته وویل چې دا ناکي کارونه مه کوه خو زه یو شرط لرم